در ډیر عبادت چې انسان ډیر عبادت تر سره کی در دې افضل دادی اعلا دادی چې انسان د الله تبارک وتعالی په احکام باندې ځان خبر کی. که یو سړی په روایت کې راځي چې یو سړی د الله جل جلاله د قرآن کریم دغه قرآن کریم صرف یو آیت کریمه زده کی، دغه انسان اجر او ثواب د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په حکم او پر فتوا باندې هغه دادی در هغه انسان دی افضل دی اعلا دی د ډیر ثواب والا دی چې کم انسان په دغه ورځ باندې 100 رکعات نفل وکړي. دا فیصله یا فتوا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم. دغه رقم په بل روایت کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه سړی چې د الله د دین د مسائل یو باب زده کی، د مثال په ډول باندې یو سړی په دې باندې ځان پوه کی چې د الله په دین کې کم شی سنت دی. سنت څه ته وایي؟ په دې خبره باندې ځان پوه کی او دا یقیني ډیره اسانه مسله ده، خو زموږ په امت کې یقینا علما په دې باندې ډیر ملایان داسې دي چې په دا دین کې کوشش نه دی کړی خو په دې ځین نه دی پوه چې سنت څه ته وایي. د ډیرو خلکو فکر دا دی چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له مبارکې خولې چې کومې کلمات راووځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا کار وکړي نو دې ته دوی سنت وایي. او یا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم یو عمل تر سره کوي، مثلا د الله رسول صلی الله علیه وسلم به مسواک وهي د اوداسه په وخت باندې، یا لمخ در لمانځه به په روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسواک وهي، یا په روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به در اقامت لمخ در لمانځه لمخ مسواک وي. عرب اوس هم د عادت دی بس دونه مسواک ورسره وي لمخ در دې چې جومات ته ریږي بس د ژر له جیبه راوکړي او پر دغه غاښو باندې تېر کړي. اوس د ډېرو خلکو دا ګمان دی چې سنت بس دغه دی، لیکن علماء کرامو محدثینو سنت پر درې قسمه تقسیم کړی دي. یو سنت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو شي حکم وکړي، لکه مثلا د اسانه د مسواک خبره ده. یو سنت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چاته نه دی ویل خو خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار کوي. او دریم قسم یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاته ویلی دي او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې کار کړی دی، خو یو کار د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مخ ته وسی د دریم قسم سنت دی، دې ته تقریري سنت وایي. اوس یو سړی راولاړ سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درې قسمه د سنتو دا د علم یو باب دی زده کوي، د دغه سړي اجر او ثواب در هغه سړي ډیر دی چې دی د ورځې راولاړ سي 100 رکعاته نفل ترسره کړي. نو 100 رکعاته نفل زموږ او ستاسې په دغو بدنو باندې او د دغو مصروفتیا سره او په دغه کمزورۍ کې سړی نشي ترسره کولی چې هر څونه ډېر بزرګ سړی نشي کولی. سوال دا دی چې سړی 100 رکعاته نفل ترسره کوي، په دغه نفلو کې اودس ضروري دی، په دې کې طهارت د مکان، طهارت د کالو د جامو او طهارت د بدن دا ټول شان ضروري دي، فرض دي ورته. هغه شان دا سړي دا ټول فرضونه ترسره کړي دي، اودس ورته فرض دی، غی ورته کړی دی، بدن ورته پاک کړی دی، پاک کالي ورته اغوستی دي، پر پاک ځای باندې ولاړ دی. بیا چې په لمانځه کې داخل سو بیا په لمانځه کې قرآن ویل، مطلق قرآن ویل دا فرض، رکوع فرض ده، سجده فرض ده. بیا ته دې ته فکر وکړه چې دغه انسان په دغه حالت کې د الله جل جلاله قرآن وایي، په لمانځه کې قرآن ویل کېږي او په نفلو کې بیا د دې اجازه هم شته. زموږ د مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، د امام اعظم رحمت الله تعالی علیه د مذهب مطابق سړی په نفلو کې داسې کولی چې وکل ولا سلوري ووایي، مکرر سورتونه سړی ویلی. خبره دلته دا ده، مهمه خبره دا ده چې یو سړی دغونه بهترین عبادت کوي او په دونه کثرت سره یې کوي، د هغه باوجوده د هغه انسان چې صرف یو باب د علم یې زده کړی دی دغه اجر ور باندې زیات دی. دا د تعجب خبره ده. د دې وجه دا ده، بنیادی وجه دا ده، وجه ډیرې دي، بنیادی یوه وجه زه وایم هغه دا ده
چې دلته دا سړی چې راولاړ سو د الله د دین یوه مسله یې زده کړه یا د قرآن یو آیت کریمه یې زده کړه. لکه دا آیت کریمه اوس تیر سو، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. الله تبارک وتعالی دغه انسان په باره کې وایي چې ناحقه قتل کوي یا د فساد په نیت باندې قتل کوي. الله جل جلاله د دې انسان مثال داسې دی لکه د ټولې دنیا انسانان چې دا سړی مړه کړي. ګور یو آیت کریمه دی، تا یو آیت کریمه زده کوي، د دغه یو آیت کریمه چې د په ذهن کې دا خاکه پیدا سول، یو مواد د علم د په ذهن کې پیدا سول، نو هر انسان که راولاړېږي د یو چا قتل کوي نو ته به ورته وایې چې ګوره زما وروره له دې خبرې سره پام کوه، د دې یوه انسان ناحقه وژل دا داسې دی لکه د ټولې دنیا د انسانانو وژل. ګوره څونه مهمه خبره ده. او یا مثلا اوس ما څه وخت له مخه زه به دې برنډه کې ناست وم سهار ولمر یو چا ټلیفون راوکړي پوښتنه یې راسه وکړل د یوې مسلې په باره کې، تفصیل به یې زه نه ورکړم ځکه دا چې خدای نه کرده نور شر و فساد ځینې جوړ نیسي. هغه سړي اراده د یو چا د قتل درلود او داسې عزم یې ورته کړی و لکه دا اوس موږ او تاسې چې د جمعې د لمانځه دپاره عزم کړی دی، داسې د یو چا د قتل عزم کړی. زما سره په ټلیفون خبره وسول، ما د الله تبارک وتعالی حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان هغه مې ورته وویلی چې د الله رسول داسې وایي او د الله تبارک وتعالی حکم دا دی. هغه سړي پر هغه ځای باندې له ما فیصله وکړه چې بس له ننه ورځې وروسته به زما بس دا عزم دی دا کار ما پرېږدو، دا قتل نه کوم. اوس اته وایو نو مستو چې دا قتل یې کوي، نه داسې یو مشکل و چې د دې سړي دپاره دا زړه یا د شیطان دا ورته ښایسته کړې وه چې ستا دپاره د دې انسان وژل فرض دي. نو کله چې ما شرعي حکم ورته بیان کړي د دې شرعي حکم څخه دغه انسان له دې قتله خلاص او که دا سړی راولاړ سوی وای قتل یې کړی وای د الله د قرآن د فیصلې مطابق د دې قتل مثال داسې و لکه د ټولې دنیا د انسانانو قتل چې د کړی. نو ځکه زما ورونو په زموږ د اسلام په مقدس دین کې در ټولو مهمو در نوافلو د ثواب تر کارو در ټولو بهترین عبادت دا دی چې سړی د الله په دین باندې ځان خبر کړي.